د دې جواب الله په خپل قرآن کې تر قیامت را نازل کړ وی تبت یدا ابي لهب وتب دواړه لاسونه د ابو لهب دا د هلاک شوي دي نو ټول سورة اللهب د ده په باره کې نازل شو وی ته به د دواړو لاسونو ته داسې وکتل وی لاسونو ته به وی دواړو لاسونو ته به تاسو هلاک شئ دا محمد چې څه وایي نو زه خو تاسو کې څه نه وینم بیا پیغمبر علیه السلام به په بازار کې خلک ودرول نو خبره به ورته کوله چې یو الله ومنئ نو دی به ورپسې شاته روانو او ده به آواز کو دا لیونی دی د دې لیوني خبرو ته غوږ مږ دی هر طرف ته به ورپسې ګرځېده او په زوره به یې چغه واله دا زما واره دی خو ګورې لیونی شوی دی د ده خبرو ته غوږ مږ دی نو دی خدای پاک هلاک که ښه مالدارو ښه پیسې ورسره وي د حجرې د بیټک ډنډمار خلک ورسره ډېرو زامن یې ګڼو په رنګ خشته دومره خشته چې د ده مخ به چمک کو دا ابو لهب به ورته ځکه وی چې د ده مخ به لمبه کوله لکه د اور د لمبې په شان شغلې ته ختې خو ایمان یې نه دی راوړی نو دی په خپل کور کې پروت تی ناجوړه شو یو قسم ننکې پې راوخته او د هغې د لاسه خپل خپلوان تی نه ټول اړخته شو وی اسې نه ده د دا بیماري منګ ته ولګېږي نه بلکل چا یې تپوس نه کو او سخا بوی انت روان شو نو مړ شو چې سخا بوی یې وکړ نو د بهر نه د سخا بوی د وجې نه پته ولګېده چې ابو لهب مړ دی څوک ورته نږدې هم نه ورتلل بیا چې بوی زیاتېده نو حبشي غلامان هغه په مزدورۍ باندې راوستل اجرت یې وله ورکه هغوی وله کنده وویستله او لکه دا مردار خر چې په اړمونو وله دیکې ورکوي په بازوګانو دیکې ورکوي داسې دیکې ورکړلې کندې ته یې ورغړو لاس یې وله نه وروړه او بیا پې خاورې ورواړولې نو په داسې مرګ مړ شو چې آخري خدمت یې هم چا ونه کړی شو نه مال په کار راغی نه بچي په کار راغلل نه یاران دوستان په کار راغلل نه قام قبیله په کار راغله او نه هغه حسن په کار راغی چې ډېر خشته و مردار شو نو چې د پیغمبر علیه السلام سره دشمني وکړله په دنیا کې خدای رسوا که په آخرت کې به هم رسوا وي او چې چا د پیغمبر علیه السلام سره دوستي وکړله نو که په دنیا کې ډېر خوار او ډېر غریب دی نو هغه عزتمند دی